خان بابا په پاکستان کې د شرعي نظام په هکله ستاسو څه رایه ده؟ تاسو څه وایي دې باره کې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان کې د شرعي نظام په هکله دوه نظامونه دي چې هغه په صحیح توګه چې دی نو پاکستان یو حقیقي متحد او دغه ساتلی شي، ژوندی ساتلی شي. هغه یو خو چې دی نو شرعي نظام دی چې په کوم د دې تصور جو پیدا شوی نو، او دویم چې دی نو هغه دغه کوم چې ریاستي نظام دی. د بده مرغه د دې سره څوک وفادار اوسه پورې ما ونه لیدل د دې ملک سره چې هغه دا وګوري چې اخر دا ملک په څه جوړ شوی، په څه ژوندی پاتې کېدی شي، په څه اتحاد د دې مضبوطېدی شي. اوس ګورئ لکه زما غونته کې کس چې دی یا اکثریت به وګورو چې دلته کې چې دی نو د فوج د یاري یا دغه د یاري دارو د یاري چې دی نو هغه بس هغه د پاکستان زنده‌باد چغې وباسي. هر کله چې د دې ملک دا فوج کمزوری شو یقین وساتئ چې د دې د وجود څه دغه نشته دی، لکه څه وجه نشته دی. ولې؟ یا خو کوم دغه باندې چې دا جوړو که ته په خپله سوچ وکړه چې یاره نه خو دلته کې زه به خپل ځان یاد کړم، نه خو دلته زما دین محفوظ دی، نه زما کورنۍ معاشرتي نظام، نه زما بیله پېژنګلو، نه زما ژبه، زما وسایل محفوظ نه دي، زما چې دی نو اولنی حق محفوظ نه دی. نو زه په څه دغه چې دی نو دلته کې یو دغه دا خو دلته ما ته داسې ښکاري که نه چې دا بس یو دغه بای فورس موږ دلته کې اتحاد ته په زور اتحاد ته مجبوره کړی شوي یو او د ملک کې ساتلی شي یو. که ته وګورې د پښتنو حقیقت دغه دی، دا دې نه څوک انکار کوي دا بد کوي، که بلوچو ته وګوره، که سندhiانو ته وګوره، پنجابیان خو د هغوی خو چونکې دا خو داسې ښکاري لکه چې د پنجاب حکومت وي په دې ټول دغه کې، د دې څه دغه نشته دی. دا که چېرته دوی غواړي یا څوک غواړي چې یاره دا ملک چې دی نو دا په حقیقي توګه چې دی اتفاق طرف ته لاړ شي، یا چې دی نو ژوند طرف ته لاړ شي، یا اتحاد طرف ته لاړ شي، د دې خلکو د دې قومونو د دغه طرف ته، نو یو خو د دې واحد دا دغه دی په کوم چې دا جوړ شوی چې شرعي نظام دی دلته کې رایج شي، او هغه چې دی نو هغه په داسې طریقې سره وي چې یاره د دې کې د تحفظ وي د هر چا بیل وجود ته دغه ته که نه نو همدغه شانتې شی دی چې هر کله چې موقع میلاو شو د IMF وغیره چې دا کم پروګرامونه روان شوي دي او کم حالات روان دي، معیشت روان دی، نو دا فوج به کمزورې کېږي. نو دې سره بیا څه وجه نشته دی د دې د بقا دپاره. نو څه وجه چې دی کوم وجه ده هغه یو دوه وجې دي. هغه ما تاسو وی چې یو چې دی نو دا شرعي نظام دی او دویم ریاستي نظام دی. لکه مونږ بارها دا ویلي دي چې یاره تاسو یو داسې ریاستي نظام جوړ کړئ چې لکه د پښتنو په خاوره باندې د پښتنو اولنی حق شي، د پښتنو د ژبې اولنی حق شي په وسایلو هر څه چې دی نو، او مرکز دغه شانتې دغه او مرکز کې چې دی د ټولو مساوي دغه شي نمایندګي شي. نو دا سیزونه چې دی دا حقیقت کې که چېرته څوک وایي چې یاره زه د پاکستان د یووالي خبره وکړم یا دغه خبره وکړم، نو وجه څه ده آخر به حیثیت پښتون خو به زه دا ووایم مسلمان به زه دا ووایم چې یاره ما سره دې څه وجې نشته دی، بس هغه دغه دی هغه د زور یو دغه دی چې موږ یې تړلي یو کړي. نور حقیقت دا دی چې یاره دغه یو څو پنجابیان اوس ګوره مسله دا ده چې دغه د فواد چودري غونته کې دا خلک چې دی دا د دې خو څه نظریه څه فکر څه دغه یې نشته، نه څه قوم شته، نه څه دین شته، نه څه دغه شته دی. دا به څه ملک د اتحاد او دغه خبرې خو دلته نشته دی. دا خو دلته بس په زور یو قسم دغه دی. نو هر کله چې دا شی
دا فوج یا دا ادارې کمزوري شوې نو دا شی به تا په سر خوري. که چېرته دوی کې عقل راغو او دلته کې شرعي نظام نافذ کو څنګه چې اوس په ګاونډ کې راغو ډېر مزیدار نظام دی الله دې کامیاب کی دلته دې دا دغو کې دا کولی شي د ادارې د فوج کولی شي که دی وغواړي ځکه چې یو خو خبره دا ده چې د دې د تړون څه سبب پکار دی څه وجه پکار ده د دې قومونو ترمنځ او دا وجه چې دی نو دا دو وجې صحیح کېدی شي هغه یو خو چې دی نو دغه شرعي نظام چونکې دین یو دی دغه یو دی نظریه فکر د دې د جوړښت دغه هم شته دی وجه هم شته دی نو زما غونده کې سړی چې دی نو هغه خو قطعا بیا چې دی نو دا که چېرته دا یو شرعي نظام جوړېدی شي نو دې مخالفت نشي کولی ځکه چې زه که ډېر هم چې دی که زه د خپل ځان خبره وکړم چې ډېر هم بدعمله یم خو د خبره داسې ده چې د اسلام او د شریعت نظام خلاف نشم تللی د هغې ته زه پښتانه ټول داسې دي پښتانه حقیقت کې چې کوم پښتون وي که نه نو هغه د دې هغه زموږ هسې هم په کور کې بس شرعي نظام دی نو زموږ خو معاشرتي نظام ټول شرعي نظام دی او نو که داسې وشوه نو حقیقت کې دا درته وایم چې یاره اکثریت پښتانه چې دی نو دا به بس د دې نه مخ اړولی به مخکې هم ته نشو اړولی او بیا خو به بلکل نشي اړولی خو دا اوس چې کوم صورت دی نو دا خو د حقیقت دا دی چې د دې زور پورې ده او زور هر کمال ته زوال شته دی ما ته هم زوال ښکاري د دې خلکو ورو نو د دې لپاره څه وجه پکار ده او هغه وجه بهترین وجه چې دی نو هغه شرعي نظام دی او که دغه هم نشي کولی نو بیا چې دی نو ریاستي نظام دی ریاستي نظام چې دی نو هغې کې به زم پښتون به هم خوشحاله وي بلوچ به هم خوشحاله وي او سندھی به هم خوشحاله وي دغه به هم خوشحاله وي چې داسې نظام وي چې یاره د پښتنو په خاوره باندې اولنی حق د پښتون وي په وسایلو اولنی حق د پښتنو وي اختیار د پښتنو وي دغه برخه د پښتنو وي دغه شانتي د بلوچو دغه شانتي د سندhiانو پنجابیانو نو او مرکز کې چې دی نو مساوي نمایندګي وي داسې نه چې د کم نظام چې اوس دی چې پنجاب به بس ټول عمر چې دی نو دا اکا وي د دې دا به مشر ورور وي دا بس یو داسې تقسیم یې کړی دی چې یاره پارلمان کې چې بس هغه ټول دغه دی نو دا د زور دغه دی او زور ماتیږي خو که چېرته داسې وشول چې دلته کې دا که شرعي نظام راغو نو زه وایم چې دا به په دنیا کې د اتحاد او د مضبوطیا یو مثال جوړېدی شي پاکستان الله مو خیر لره خوشحاله اوسئ